چې دستانه غورځېدلې دی په لار کې، چې دستانه غورځېدلې دی په لار کې، هغه دور خو ما موندلې دی په لار کې، او دې مقام ته چې خیبر را رسېدلې ډېر لوېدلې پاسېدلې دی په لار کې. السلام علیکم ګرانو قدرمنو، زه یم ستاسو ملګری ثاقب افریدی. وړاندې کوم درته د مینې، محبت او د خلوص نه ډک سلامونه. قدرمنو، پروګرام دی لالونه ملغلرې، او په دې پروګرام کې به تاسو په خصوصي توګه د ډسټرک خیبر، بیا هم دغه شان لا قبایلي عضلات چې دي او دغه شان د خیبر پښتونخوا د هغو نوموړو شخصیتونو سره، هغه که نارینه دي او هغه که زنانه دي، د هغې سره به تاسو مخامخ کوم. هغه لالونه او هغه ملغلرې کوم چې په ایرو کې پټ دي، یا که پټ نه هم دي خو خلکو ته هغه شان نه دي راښکاره شوي، څومره چې د هغې حق دی، څومره چې د هغې ښکاره کېدل ضروري دي خلکو ته، چې د هغې د کار نه، د هغې د زیار نه خلک خبر شي. نو دغه پروګرام به وي زما د فیسبوک د پاڼې یون د منزل په لور نه به هم تاسو ګورئ، او دغه شانې زما چې کومه د یوټیوب پیج دی، چینل مې دی ثاقب افریدي آفیشل، د هغې نه به هم تاسو ګورئ، وینئ به یې. یو خاص کومه کومو ملګرو چې زما پیج نه دی لایک کړی، هغه هم در سره لایک کړئ. کومو ملګرو چې زما چینل سبسکرایب کړی نه دی، هغه هم در سره سبسکرایب کړئ، چې نور ښایسته ښایسته ویډیوز، پروګرامونه هغه تاسو وینئ او ګورئ. مننه کوم ستاسو ټولو ملګرو. نن چې زما سره کوم شخصیت ناست دی، هغه هم د تعارف محتاج نه دی، د یوې لویې مودې نه، د یوې اوږدې مودې نه هغه لګیا دی، خپل کار او زیار کوي، او بیا په خصوصي توګه هغه خلک کوم چې د ضلع خیبر سره تعلق ساتي، هغې خو به د دوی د نوم نه ارومرو اشنا وي، د دوی صحافتي هلې ځلې د چا نه پټې نه دي. په هغو سختو حالاتو کې چې چا د خولې نه چوڼ نشو ویستی، چا یو تورې ټکی نشو لیکلی، دوی لګیاو خپل کار او زیار یې کوو. دغه شخصیت دی ښاغلی خیالمت شاه افریدی صاحب. د دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی د ژوند هغه پټ پټ اړخونه به هم را څرګندو، کوم چې د هغې نه خلک نه دي خبره، او دغه شانې نور دوی څه هلې ځلې کړي دي، د کوم ځای سره دوی استوګ نه، کوم ځای سره دوی تعلق ساتي، چېرته زیږېدلی دی، تعلیم یې څومره کړی دی، او دغه شانې نور معلومات به له تاسو سره شریکوم. له هر څه نه وړاندې خیالمت شاه افریدی صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړلو. ډېره مهرباني ثاقب صاحب، ډېره مننه چې تاسو موږ ته موقع راکړه د خپلو خبرو کولو او ستاسو په پروګرام کې شریک کېدو. مننه. خیالمت شاه صاحب، یو شمېر خلک څنګه چې ما په خبرو کې وو، ستاسو د نوم سره خو به اشنا هم وي، ځکه چې اکثر زه ستاسو د فیسبوک پاڼه وګورم، نو تقریبا 150 فالوورز چې دي هغه ستاسو دي، او ستاسو چې کوم صحافتي هلې ځلې دي د هغې نه خو خلک خبر دي. کیدای شي داسې ملګري هم وي هغې ته دا پته نه وي، دا انټرست لري، دا دلچسپي لري چې دا معلومات هم ورته وشي چې خیالمت شاه افریدی چرته کې پیدا شوی دی، تعلیم یې څومره حاصل کړی دی، د ابتدایي ژوند په حواله مو که لږ زموږ ملګرو ته ووایو نو مننه به وي. ثاقب صاحب، لکه تاسو ابتدا د ما خبره وکړه، ما زه تقریبا نن نه یو کم 50 کاله مخکې پیدا شم. په وړومبي ځل باندې زه خپل عمر تاسو ته ښایم. 1970 کې زه په کمرخیلو علاقه نیو اټاري پاکې زیږېدلی یم، او هلته نه زما بیا په همغه کلي کې کږه غاړه سکول، ګورنمنټ پرایمري سکول کږه غاړه شیرګل کلی، د هغې نه زما تعلیمي ابتدا وشوه پرایمري سکول. تقریبا چې 1978 یا 88 کې ما سکول شروع کړی و، سبق چې ما شروع کړو، نو ابتدا ما هغه سکول کې تقریبا یو کال 2 سبق وې. هغې نه وروستو بیا زه بره بازګړه زموږ بل کلی دی، هلته خونه زیارت ګورنمنټ پرایمري سکول خونه زیارت، هغې کې ما سبق بیا شروع کړو، دریم کې هم هلته کې خوشبختي زموږ دا وه چې زما استاد چې دی مرحوم مشتاق صاحب چې ریډیو پاکستان کې به هغه کار کولو، وسره نیاز ګل خان صاحب چې کوم ریډیو پاکستان کې به کار کولو، تیراول ماما، دا زموږ استادان پاتې شوي دي او زما استادان دي، زه پرې فخر کوم. اوس دواړه د خاورو لاندې شوي دي، الله دې هغوی له جنتونه نصیب کړي. موږ ته هغوی ډېر څه ښودلي دي. پرایمري زما هغه ځای کې و، بیا ما 5م جماعت چې پاس کړو هغه وخت کې 5م نه بیا لاړم ګورنمنټ های سکول کمرخیل اټاري یا جانس خان اټاري چې ورته وایي موجوده، هغې کې ما 6م نه تر میټرک پورې هلته زه وړومبی میټرکولیټ وم، هلته په 1987-88 کې ما هلته نه میټرک وکړو. پړومبي میټرک ما هغه ځای نه کړی. پړومبي بیچ زمونږ و چې کله دا سکول په ګورنمنټ میډل سکول کمرخیل اټاري په 1987-86 کې هغه
هاي ته لاړو لکه هغه کې بیا سټاپ نو څه وخت موږ ورته انتظار هم کړی دی نو په 1988 90 تقریبا دا هغه فکس ډیټ خو ماته نه معلوم خو ما هغه ځینې میټرک وکړلو په وړومبي بیا هغې نه وروسته چې دي زمونږ غربت او زما ډېر مجبوري وه ځکه چې مونږ پلار نه یتیمان پاتې شوي زمونږ دشمنیانې وې په وطن کې خو دا دشمنیانې وي نو هغه وجې نه زما تعلیم چې دی صفر شو هغې نه وروسته ما پرایویټ بیا چې دی هغه اف اے وکړه پرایویټ اف اے نه وروسته ما بیا علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه ما نه په نیمه کې بیا جورنالیزم پاتې شو لکه ما پرایویټ کوشش کړی دی تاسو مختلف پوښتنې په دې سوالونه تاسو وکړل نو لکه زه بیا چې دی ما باندې ذمہواري د کور پرېوتې موږ واده م وکړو دې وخت کې ما 1900 چې ما میټرک کله وکړو 89 کې ما تقریبا واده م کړی دی نو د هغې وخت نه بیا په موږ ذمہواري راغللې غربت او داسې وخت خو نو ما په خیال چې هغه وخت کې دا ضیاء الحق مرحوم دور و مارشالۍ دور و بیا پسې پیپلز پارټۍ حکومت راغی هغه وخت کې تاسو بیا مهنت مزدوري شروع کړله خپل مهنت مزدوري ما اول آغاز دغه نه کړی دی ما لا سکول کې چې دی سبق هم ښودلی دی خو د بل چا په سر کې به ما سبق ښوده هغه ریپلیسمنټ غوندې کې تقریبا چې ما به 5-6 کیلومتر به ما پیدل مزل کولو دی اکاخیلو کې سکول وغې کې به ما سبق ښوده دا د 91-92 خبره دې دوران کې به ما سبق خپل به مې ویلو پرایویټ او بل چاته به ماشومانو ته مې ښودو هغې وخت نه بیا زه چې دی نو بیا په 1994 کې زه سعودي عرب ته لاړم ما هلته ډېر محنت کړی دی مزدوري مې کړې ده خواري مې کړې ده تر 96 څخه تقریبا 3 کالو پورې کم زیات 3 کاله ما هلته مزدوري کړې ده په هغه ځای کې ژورنالیزم سره زما شوق و هغه وخت کې ما به د اخبارونه اردو نیوز یو اخبار به په سعودي عرب کې ما کتلو د عربو نه بچا شایع کوو دوبۍ نه ما په خیال چې شایع کېدو که سعودي عرب کې و اردو نیوز اوس هم شته هغه اخبار هغه به ما کتو ما هغه ته خطونه لیکل زما خطونه پکې چاپ کېدل هلته چې کوم بیروني مسافر به و د سعودي عرب زما شوق قدرتي چې دا مسایل هایلایټ کول نو هغه ته به ما لیکل کول دین علاوه ما پښتو کې ما وړومبی آغاز پښتو کې کړی و لیکوال یو رساله وه نور البشر نوید صاحب چې دی دا د 91 خبره کوم 91-92 په هغه وخت کې به ما دغه رسالې ته شعر و شاعري ما کوله چې ستاسو په تعارفي کلماتو کې دا هم وایو چې خیال مات شاه صاحب شاعر هم دی او دوی به تخلص کوو ناصر خیال مات شاه ناصر افریدي د دوی تخلص و نو ما هغه عملي کردار طرف ته زه راغلم او ما د خپل علاقې ډېر داسې رپورټونه ما به آرټیکل پښتو کې لیکل د خیبر په دروازه کې تا به ما لیکوال ته لیکل نور البشر نوید صاحب زما استاد د پښتو ډېر لوی ډراما نګار او افسانه نګار د ډېر یو ښکلی شخصیت دی هغه نه موږ ډېر زده کړی دا ما به دا سوچ کوو په وحدت اخبار کې به یو کالم هغه لیکو ما ته غوږ شه هغه به روزانه دا کالم لیکه نو ما به فکر کوو چې دا دومره لیکل دوی څنګه کوي زه حیران وم چې دا دوی دا دومره لیکل څنګه کوي بیا هغه دور په موږ هم راغلو چې لیکل ما ډېر زیات کړي دي ډېر زیات لیکل ما کړي خو ما نه څه ضایع شوي دي څه ما سره اوس هم پراته دي ما چې کوم د 2010 نه واخله تر 2019 پورې مسلسل چې کوم کرنټ دلته واقعیات شوي دي دلته کوم حالات تیر شوي دي دا ټول ما سره په لیکلو کې ما سره په کمپیوټر کې پراته دي دې نه مخکې ما نه ضایع شوي دي نو ما به اول پښتو کې لیکل کوم حساب زه بیا چې دي سرخاب اخبار ته رالم تر اوسه پورې زه سرخاب اخبار ډیل کوم خیبر اخبار کې ما ریپورټینګ کړی دی او دغسې ما په چې دی یو ټي وي و رایل ټي وي کې ما کار کړی دی پښتون ټي وي چې کله راغلو ما هغه کې ریپورټینګ کړی دی مختلف دغه چینلز او دغسې د اخبارونو ته ما مضامین او دا شیزونه به ما لیږل تر اوسه پورې دې فیلډ کې بس لګیا یو خواري کوو خپل د علاقې خدمت کوو زه چې کله ما کیسه کوله زه سعودي ته چې لاړم ما تقریبا 97 پورې زه هلته وم 97 کې چې زه بیا دلته رالم نو دلته بیا داسې حالات و چې زما معاشي پوزیشن ډېر کمزوری و هغې نه وروسته په 98 کې زه بیا قطر ته لاړم عرب ملک قطر ته لاړم قطر کې ما بیا لږه ډېره مزدوري وکړه 2000 پورې تقریبا زه هلته وم 2000 پورې چې زه دلته راغلم بیا په باړه کې ما خپل یو کاروبار شروع کړو د موبایل کمیونیکیشن دا مې کمیونیکیشن یو هغه و نو زما شوق هم و دغه موبایل کنیکشنې به ما خرڅولې دا سیټونه به مې خرڅول هغې نه وروستو بیا چې دي لکه هغې کې هم بس ګزاره نه کېده وخت په وخت زه په یو کار کې لکه زما فطرت داسې دی چې په یو شي کې زه نه ټینګېږم هغه واحد دغه صافت دی چې زه پکې تر اوسه پورې پاتې شوم که نه خو لکه ما مختلف سرکاري نوکرۍ مې پرېښي دي ما نه کولې
ټیچینګ ما پرېښې ما نه ده کړې سرکاري نورې نوکریانې ما پرېښې دي عرب مې پرېښود 2 ځل لاړم راغلم ما پرېښول خو زه بیا په 2004 کې ما یو هغه وکړله چې زه د کونسل ایجنسي کونسل چې کوم دی هغه دلته الیکشن وشو په لومړي ځل باندې د مشرف په دور کې زمونږ د کونسل وشو افتخار حسین شاه چې دا هغه زمونږ ګورنر و هغه یو کونسل کوشش دا کړی چې آزاد کونسل وي نو هغه د اف سی آر باندې یو غټ کاری ضرب بزوته وایم ځکه چې هغه ټیم نه د ملکیزم چې کوم سیستم هغه کمزوري شو او هغه اختیارات کوشش هغه کړو چې دا کونسل ته لاړ شي دا اختیارات نو مونږه کونسل چې دی زه د کونسل ممبر جوړ شم او 15 کال زه د کونسل ممبر وم په هغه دور کې بیا ما یو دا کار وکړ چې یو خو په علاقه کې ما ډیولپمنٹ هغه په ګراوند سټارز موجوده دي تاسو تاسو کولای شئ ما ډیولپمنٹ کارونه د اوبو په سړک او داسې نور چې کوم د ضروری کارونه وي د روزمره هغه ما کړي دي بیا د تنظیمونه راغل 2005 2004 نه تر 7-8 پورې دا حالات دلته په باړه کې ډېر خراب شو دلته اپریشن بیا شروع شو 2009 نه نو په دې دوران کې چې کوم مونږ ریپورټینګ کړی دی ما خپل صافت نه دی بیا هم پرېښې حالانکې زما د لاس کې کاروبار او زما کنسټرکشن کاروبار هم کړی دی دا وړې وړې ټیکې به ما پروجیکټس اخیستل په دې دوران کې ما صحافت هم کړی ریپورټینګ هم کړی زیات فوکس زما په ریپورټینګ و ما به کار مثال نور کسان به ما انګیج کړي وو فیلډ کې به هغوی کار کولو چې کوم کنسټرکشن کار دی په علاقه کې خو بیا بدقسمتي دا شو چې په 2009 کې چې دی دلته په باړه کې بد حالات راغلو دا پریس کلب چې دی نن پکې موږ دلته ناست یو دا پریس کلب موږ جوړ کړی و سرکاري دی کې زموږ ډېر زیات هلې ځلې ده زما د مرحوم ملګري نصر الله صاحب شهید نصر الله او دغه سي شیر خان صاحب الله دې دوی دواړه وبخي هغه اوس وفات شوي دي دا غوي ډېرې هلې ځلې په دې پریس کلب کې جوړېدو کې وي موږ به سره و د هغه په ټیم کې هم زه نو په لومړي ځل باندې زه لکه د دې جنرال سیکرټري جوړ شوم په 2007-8 کې او دا اعزاز هم موږ ته حاصل دی نو دا زمونږ ریلیشن و پریس کلب سره مو خو د هغې نه علاوه چې د خبر سره څه کوم ریلیشن زمونږ و هغه تر اوسه پورې دی داسې حالات په ما راغلي دي چې موږ ته به ډېر زیات تریټس وو د علاقې خبرونه ورکول د علاقې حقایق بیانول په هغې کې چې کومو هغه نظره تېر شوی یم نو هغه د بیانېدو نه دي خو ډېرو حالاتو سختو حالاتو ما فیس کړي دي او تر اوسه پورې موږ هغه فیس کوو لګیا یو خو موږ خپل خدمت مونږ په قلم بالکل چا سره سودا نه کړه اوس دا تاسو د سوشل میډیا دور دی نن سبا خو تاسو وګورئ په سوشل میډیا خلکو په سوي والحمدلله مونږ خپل کردار نه خپل هغه نه مونږ مطمئن یو چې مونږ د علاقې د پر څه کړي دغه پټ نه دي هغه ښکار دي تاسو به وینئ زما خپل یو مجموعه ده د خبرونو د 2010 نه واخله تر 2019 پورې چې کم حالات دي هغه کې کم کرنٹ واقع شوي دغه پر ریکارډ دي هغه به ان شاء الله تاسو مخې ته یو ورځ دم او تاسو به وینئ چې کومه خبره کومه مسله مونږ د علاقې پرې خېده چې مونږ نه ریپورت کړي دا بیا خبره ده چې اختلافات کې دي شي د رائے اختلافات کې دي شي مونږ باندې ذاتی خلک هغه کول شي تنقید کول شي خو ان شاء الله زمونږ ضمیر مطمئن دی چې د علاقې لپاره زما خدمات زما کلمي خدمات د خپل کم تعلیم باوجود چې ما دومره تعلیم به نه کړی خو د هغې باوجود ما چې کم د علاقې دپاره سوچ کړی دی هغه ما مثبت سوچ کړی دی دې حالاتو زه دومره زیات سفر کړی یم زه اوس هم په پېښور کې اوسېږم د کلي ته نه یم تللی ځکه چې هلته هغه سهولت ما ته نشته د نیټ سهولت نشته هلته نو دې وجې نه زه مجبور یم چې زه د صحافت سره زما شوق دی خبر سره زما شوق دی ما خپله علاقه اوس هم پرېښې ده او زه د بل علاقې نه د ریپورټینګ کوم لګیا یم جی قدرمنو خیال مت شاه افریدی زموږ سره موجود دی پروګرام دی لالونه ملغلرې او خیال مت شاه افریدی په موجوده وخت کې د باړه پریس کلب صدر هم دی ورسره خبرې اترې روانې دي زړه خو م غواړي چې بلا خبرې ورسره وکړو او د دوی د ژوند هغه پټ رازونه چې ډېر خلک بطیني خبر هغه هم را برسېره کړو او دغه شانې ځکه چې دغه خلک دي چې زموږ د زلمي کل دپاره دوی د رول ماډل کردار ادا کوي خیال مت شاه افریدی صاحب وخت هم چونکې د مرکې را سره لږ دی صرف دا تپوس هم درنه کول غواړم چې ستاسو بچي صحافت سره تعلق ساتي که نه ساتي مشر بچی چې د زما هغه ابوظبي کې دی هغه هلته کار کوي محنت کوي مزدوري کوي زما دویم بچی چې د سلمان هغه پېښور یونیورسټۍ نه آی آر کمپلیټ کړی دی هغه ایم فیل کوي لګیا دی او صحافت سره خو هغه به زه دا ووایم چې شوق یې نشته خو انټرنیشنل ریلیشن په موجوده وخت کې دا د صحافت سره نږدې یو تړون ضرور لري نو کېدای شي هغه ما نه متاثره شوي چې هغه آی آر خوښ کړو یا ما ورته خوښولو خو ما پې پابندي هم نه ده لګولې چې ته جرنالیزم ته مه راځه خو جرنالیزم چې دی هغه ډېر ریسکي فیلډ دی زما به خوښه نه وي خو هغه هم ځان ته خپل یو فیلډ لکه هغه آی آر کمپلیټ کړی دی او اوس ایم فیل کوي لګیا دی په آی آر کې دې نه علاوه زما بچیانې دي هغه هم سبق وایي لوڼه مې سبق وایي او زما بل بچی دی ساجد خان هغه پېښور
آرمی پبلک سکول کې هغه اف سی کوي لګیا دی او 2 بچي مې نور دي ماشومان دي هغه پرایویټ سکولونو کې سبق وایي لګیا دي هغه خپل مهنت کوي. ستاسو د شاعرۍ په لوته لګ راځم شاعري هم تاسو شروع کړې وه او لکه زما په شان د جمود ښکار شوي یې نو شاعري مو څنګه شروع کړله د چا نه متاثره شوي وئ که ماحول درته سازګار و که څه کیسه وه؟ داسې وه چې لکه تاسې کې ما میټرک کو سکول دور نه به ما غزل سرم شوق و نظم سرم بنیادي زه اجمل خټک صاحب او امیر حمزه خان شینواری صاحب د غزل بابا ما به د هغه کتابونه کتل او دا اعزاز ما ته حاصل دی چې نیشنل پارټۍ کې زه چې کله سټوډنټ وم زمونږ کلي ته دا راغلي و اجمل خټک صاحب ما خپله سټیج ته راغوښتی دی په بزګړه کې د نیشنل پارټۍ یو جلسه وه نو ما هغه شعرونه پردو کتابونو نه ورته لیکلي وو هغه ته ما ډالۍ کړه او ما په سټیج راوغوښتو نو یو خو دا وه چې هغه وخت کې چې دی نو د غفار خان بابا دا کتابونه ما کتل د حمزه بابا نو یو شوق و بیا دې پلو راوړې د ما ډېرې غزلې ما لیکلي دي ما سره اوس هم پرتې دي خو هغه ما چاپ نه کړې بس بیا وروستو چې د صحافت دغه شي ته راووتو نو بیا دا ما ته داسې ښکارېده چې هغه ملګرتیا لکه خیرخوا پښتو ادبي ټولنه وه مونږ په باړه کې جوړه کړې وه ریاض خان او دا کندهار صاحب او داسې نور ملګري منتظر هغه چې دی جدران منتظر صاحب دا به مونږ سره جګر افریدي صاحب جګر صاحب الله دې وبخښي دواړه نو دا د هغې سره پاتې شوي یو مونږ به د هغې غزلې هم کتې خو بس دا صافت ته چې راغلو دا څیزونه لږ بیا ادبه شو دې خوا راغلو ادب نه سایډ ته شو ما به نظم هم لیکلو غزل به مې هم لیکلو روپایي دغه څیزونه ما لیکل اوس هم ما سره شته دی خو ما چاپ نه کړی شو نو ما شوق بیا دې خوا ډېر زیات شو تاسو یو بلکې غزل به ورته ووایو هغه د منیر بنیري په جواب کې م لیکلی او یاد خو درته نه دی اوسه چې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي بنیري صاحب چې کوم هغه نظم دی د هغه د یو کړی ما جواب کړی دی او ما سره شته د ډایري کې منیر بنیري ته د هغه د نظم په جواب کې وینې ته اوبه وایه دا یو عنوان دی ها وینې ته اوبه وایم زه ژوند کوم او سپینې سپینې نه وایم زه ژوند کوم او کفر ته مې کله کفر ویلی دي کفر ته مې کله کفر ویلی دي او مړی ته اوده وایم زه ژوند کوم او سپي ته زمرې کارغه ته باز وایم سپي ته زمرې کارغه ته باز وایم سپکو ته درانه وایم زه ژوند کوم او دلته مونږه تل منافقت کړې دلته مونږه تل منافقت کړې زهرو ته خواږه وایم زه ژوند کوم او مونږ د خپل حقوق خبرې نه کوو مونږ د خپل حقوق خبرې نه کوو تا ته چې څه نه وایم زه ژوند کوم او داسې زورورو ته مخ شوی یم داسې زورورو ته مخ شوی یم او نیغو ته کاږه وایم زه ژوند کوم او داسې بې پښتو یمه بې پته یم داسې بې پښتو یمه بې پته یم خپلو ته دښنه وایم زه ژوند کوم او دا مې فلسفه د ژوندانه ده اوس دا مې فلسفه د ژوندانه ده اوس رور ته بیګانه وایم زه ژوند کوم او ستا د ناکردو به نور زه څه وایم ستا د ناکردو به نور زه څه وایم ورکو ته چې شته وایم زه ژوند کوم او زه ناصر خو ځان بې نیټې نه وجنم زه ناصر خو ځان بې نیټې نه وجنم بدو ته یې ښه وایم زه ژوند کوم ډېر ښه مهرباني چې یو شمېر ملګري داسې دي چې هغوی به غواړي چې موږ د صحافت میدان ته راشو هغوی له به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ او د دې نه علاوه چې زموږ کم یوت دی زموږ چې کوم زلمې کول دی هغوی له تاسو څه پیغام لرئ صحافت خپل یو وایرس غونته دی یو جراثیم دی چې دا چا کې نه وي یو سړي به ژورنالیزم کړي یو سړي به ډیګري اخیستی خو هغه د خبر په کوس پاس به هم نه پوهېږي چې څنګه وکړم دا یو شوق هم لري ضروري شی دا دی چې کله یو ژورنالیست چې دی اوس موجوده وخت کې خو ژورنالیزم ډیګري دا ضروري ده ځکه چې هغې کې نوی ژورنالیزم او په زاړه کې ډېر زیات فرق دی نوی ژورنالیزم که تاسو وګورئ اوس نوی ژورنالیزم دا یو ټرینډ دی بریکینګ نیوز او دغه شی خو ته که دغه پړاو کې ته وګورئ د صحافت ته وګورئ صحیح نو په هغې کې دغه چې کم بریکینګ نیوز دی او کم دا تیز ریپورټینګ دی د دې گنجایش پکې بالکل نشته تاسو وګورئ خو نن سبا ټرینډ داسې دی که تاسو وګورئ چې کم ټي وي تیز وي خو دروغ هم کېدی شي نو انویسټیګیټیو ریپورټینګ ډېر زیات کم دی بنیادي شی ژورنالیزم چې دی هغه انویسټیګیټیو ریپورټینګ دی چې هغې کې انویسټیګیشن وي هغوی ته زما دا پیغام دی
جورنالیزم یو ښه لاره ده، بهترینه لاره ده، خو چې یو سړی بیس یې مضبوط وي، زمونږ په شان نه وي، ځکه چې مونږ کمزوري یو ډېر زیات. چې کم فیملی والا فیملی بیکګراوند مضبوط وي، پکار دا صحافت چې دی او بیا هغه جینون ښه صحافت کوي، نو ما په خیال چې دا یو بهترینه لاره ده، خو چې هغې بلیک میلینګ نه کوي، هغې غلط ریپورټینګ نه کوي، هغې خپل حقایق چې دي هغه مخې تک دي او په یو داسې انداز کې ږدي چې د تم نقصان نه رسي او د فیملی تم نقصان نه رسیږي. خبر باندې نو کمپرومایز، په هغې باندې کمپرومایز نه دی پکار. جی قدرمنو، دا وه زمونږ د نن ناسته د ښاغلي خیال احمد شاه افریدي سره، کوم چې یو نوموړی ژورنالیست دی، یو پیژندلی شوی نوم دی او په موجوده وخت کې د باډې پریس کلب صدر هم دی. صدر صاحب، موږ له مو وخت راکړو، ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. ډېره مننه، ډېره شکریه ثاقب خان، ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو. شکریه. قدرمنو، د یو نوي پروګرام سره، د یو نوي لال سره یا د یو نوي ملغلرې سره په پروګرام لالونه ملغلره کې به بیا ستاسو او د ثاقب افریدي ملاقات کیږي. تر بل ملاقات پورې، تر بله ملګرتیا پورې، د لوی الله په امان.